Hello, good morning, my dear students. How are you? Are you fine? Okay, guys, this is your English instructor, Hilal Ahmad. سلام ګرانو زده کوونکو، سهار په خیر. په دې هیله چې روغ صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د انګلیسي د ژبې استاد هلال احمد یم. ګرانو زده کوونکو، موږ په تیر درس کې 3 توري ویلي ول. کوم ول؟ N O P. ګرانو زده کوونکو، نن زه تاسې ته 3 نوي توري وایم. 3 نوي توري درته وایم. هغه 3 نوي او جدید توري کوم دي؟ هغه 3 نوي توري Q ده، R ده او د S توری ده. ګرانو زده کوونکو، راځئ لومړی د Q په توري سره خپل درس پیل کوو. خو د دې نه وړاندې دا راته ووایئ، آیا تاسې خپل کورنۍ دندې ترسره کړي دي؟ زه په تاسې باندې باور لرم تاسو همیشه خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو، ستاسې کورنۍ دنده د هرې توري لیکل ول 10 ځلې په خپلو کتابچو کې، او 3 کلمې چې په هغه تورو سره پیل شوی وي. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو خپل تیر درس زده کړی وي او د ځان سره مو تمرین کړی وي. ګرانو زده کوونکو، نن زه تاسې ته نوی درس درکوم او نوی درس زموږ د 3 تورو په اړه دی. کوم توري دي؟ 3 توري دي. Q ده، R ده او د S توری ده. راځئ د Q له توري سره خپل د نن ورځې درس پیل کوو. ګرانو زده کوونکو، what is this؟ دا څه شی دی؟ This is Q. دا دی Q. ګرانو زده کوونکو، دا دی د Q توری. سمه ده. راځئ د Q توری دلته په تختې کې کېږدو. دا دی د Q توری. دا څه شی دی؟ دا دی د Q توری. ګرانو زده کوونکو، موږ د Q توری څرنګه لیکو؟ موږ د Q توری په 2 طریقو لیکو: کاپیټل Q، سمال Q. لوی Q او کوچنی Q. Now let's write capital Q. راځئ اوس capital Q لیکو. capital Q څنګه لیکو؟ ماته وګورئ. زه څنګه لیکم capital Q؟ ګرانو دوستانو، موږ همیشه لوی حروف په 3 پاڅنیو کرښو کې لیکو. Q په 3 پاڅنیو کرښو کې. ولې؟ ځکه چې دا لوی Q دی، یعنی کاپیټل Q دی. دا دی د Q توری. ګرانو زده کوونکو، دا درنه هیر نسی، ځکه بیا دا د O توری کیږي. تاسې ته ما پرون په درس کې د O توری وویل. ګرانو زده کوونکو، ګورئ بیا یې درته لیکم چې ستاسو سم زده شي. د Q توری وګورئ. دا دی د Q توری. د Q توری موږ په 2مه طریقه کې د Q توری کوچنی Q لیکو. د Q توری 2 ډوله لیکل کیږي: لوی Q یا کاپیټل Q، سمال Q یعنی کوچنی Q. وګورئ دا کوچنی Q دی. کوچنی Q چیرته لیکل کیږي؟ په 3 لاندنیو کرښو کې. ګرانو زده کوونکو، اوس داسې کلمه راته ووایئ چې هغه د Q په توري سره پیل شوی وي. نو کومه کلمه د Q په توري سره پیلیږي؟ آفرین، قدرت. آفرین، قرآن.
ګرانو زده کوونکو زه تاسې ته اوس یو تصویر در ښکاره کوم. تاسې په دې تصویر کې څه شی وینئ؟ This is a queen. دا ده یوه ملکه. دا ده یوه ملکه. queen معنا ملکه. Q queen. Q queen. اوس راځئ دغه queen چېرته اږدو؟ دا د کیو د توري لاندې. ولې؟ ځکه چې دا په کیو توري سره شروع سوی دی. په کوم توري سره شروع سوی؟ په کیو توري سره. کیو کوین. ګرانو زده کوونکو د کیو له توري نه وروسته موږ کوم توری لرو؟ آیا پوهیږئ؟ آفرین. د کیو د توري نه وروسته زمونږه بل توری څه شی دی؟ R. What is the next letter after Q? The next letter after Q is R. د Q نه وروسته د کوم توری دی؟ د R توری دی. آفرین. اوس راځئ د R توری دلته په تختې کې اږدو تر څو تاسې ته ښه ښکاره شي او تاسو وکولی شئ چې د آر توری ولیکئ. ګرانو زده کوونکو موږ د آر توری په څو ډوله لیکلی سو؟ آفرین. د آر توری په دوه ډوله لیکو. کاپیټل آر and small r. راځئ اول کاپیټل آر لیکو. لوی آر. کاپیټل معنا لوی. وګورئ زه تاسې ته اوس لوی آر لیکم. لوی آر څنګه لیکو؟ داسې اول داسې د پی په شان بیا لکۍ ورکوو داسې. دا څه شی کیږي؟ دا کیږي د آر توری. کوم آر؟ کاپیټل آر یعنی لوی آر. کوچنی آر څنګه لیکو ګرانو زده کوونکو؟ وګورئ زه یې تاسې ته لیکم. تاسې هم باید له ځانه سره ولیکئ تر څو ښه مو زده سي. سمه ده ګرانو؟ وګورئ د آر توری به په خپلو کتابچو کې په دوو منځنیو کرښو کې لیکئ. لکه داسې وګورئ. دا د څه شي توری سو؟ دا دی د آر توری. کوم توری دی؟ د آر توری. کوم توری؟ د آر توری. کاپیټل او سمال. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ داسې کلمې را پیدا کړو چې هغه د آر په توري سره پیل شوی وي. کومه کلمه په آر سره پیلیږي؟ آیا داسې نوم ماته ویلی شئ چې هغه په آر سره پیل سي؟ آفرین. راشد. رفیع. رفیق. رشاد. آفرین. رشید. ګرانو زده کوونکو اوس زه تاسې ته یو عکس در ښکاره کوم. دا تاسې په دې تصویر کې څه شی وینئ؟ What is this? دا څه شی دی؟ This is a ring. دا یوه ګوتمه ده. This is a ring. ګوتمې ته په انګلیسي کې څه شی وایي؟ رنګ وایي. رنګ څه معنا؟ رنګ معنا ګوتمه. آفرین. اوس راځئ دغه رنګ چېرته ږدو؟ د آر لاندې او که د کیو لاندې؟ نه د کیو لاندې نه ږدو. ولې؟ ځکه رنګ په آر سره پیل سوی. نو چېرته یې لیکو؟ دلته یې ږدو. آفرین ګرانو زده کوونکو. له ده نه وروسته د انګلیسي په الفبا کې کوم توری راځي؟ آفرین. د آر نه وروسته د انګلیسي په الفبا کې کوم توری راځي ګرانو زده کوونکو؟ د اس توری راځي. کوم توری راځي؟ د اس توری راځي. راځئ اوس د اس توری دلته په تختې کې ږدو تر څو تاسې ته ښه در ښکاره سي. آفرین. دا دی د اس توری. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ
دا زده کړو چې د اس توری څنګه باید ولیکو. د اس توری په دوو طریقو سره لیکو. کومو؟ کاپیټل and small. لوی او کوچنی. راځئ اول لوی لیکو. نو لوی حروف تاسو ته معلومه ده چې چیرته لیکو. آفرین په دریو پاڅنیو کرښو کې. وګورئ زه تاسو ته لیکم اس. ما پسې تکرار کړئ اس. This is capital S. دا دی لوی اس. راځئ اوس small s ولیکو. کوچنی اس. کوچنی اس چیرته لیکو؟ کوچنی اس به تاسې د څلور خطه کتابچو په دوو منځنیو کرښو کې لیکئ. وګورئ تاسې به کوچنی اس چیرته لیکئ؟ تاسې به کوچنی اس دلته لیکئ. دا دی کوچنی اس. اوس داسې کلمې راته ووایئ چې هغه د اس په توري باندې پیل شوی وي. لکه سعید. لکه بله کلمه تاسو ته معلومه ده چې هغه په اس باندې شروع کیږي. لکه ساحل. زه تاسې ته اوس یو تصویر در ښکاره کومه. تاسې په دې تصویر کې څه شی وینئ؟ star. This is a star. star معنا ستوری. نو دا به زه چیرته ږدم؟ دا به زه د اس نه لاندې ږدم. ولې؟ ځکه په اس سره پیل شوی ده. اس معنا اس star. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. ما پسې تکرار کړئ تر څو سم مو زده سي. Q queen. R ring معنا ګوتما. رنګ څه معنا؟ رنګ معنا ګوتما. آفرین. S star. آفرین ګرانو زده کوونکو دا و ستاسې د نن ورځې درس. په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوي. ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به دغه درې توري په خپلو کتابچو کې 10 ځلې لیکئ تر څو تاسې د ده لیکل زده کړئ او هیر مو نسي. درې کلمې د هرې توري لپاره پیدا کړئ چې په دغو تورو سره پیل شوی وي. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د نن درس مو زده کړی وي او تاسې ته ګټور تمام شوی وي. تر بیا درس پورې تاسې په لوی رب باندې سپارم. ښه ورځ. Have a good day. Bye.